کورني او بهرني چارواکي د 2 ورځو لپاره دلته په کابل کې راټول شوي ترڅو په هیواد کې د انرژۍ تولید په برخه کې د پانګونې پر وړاندې فرصتونه او خنډونه وڅېړي. د حکومت چارواکي وایي افغانستان د انرژۍ تولید په برخه کې ښې وړتیاوې لري او له کورني او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دلته وویل چې بانکي محدودیتونو د بهرنۍ پانګونې پر جلب باندې منفي اغیزه پرېویستلې ده او نړیوال مالي بنسټونه باید بندیزونه لغوه کړي. غږ کوم چې نور دې په افغانستان مالي او بانکي محدودیتونه پای ته ورسوي. دا محدودیتونه نه یوازې دا چې زموږ په ګټه نه دي بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه هم نه دي. د څېړنو له مخې افغانستان له کورنیو سرچینو د څه باندې 310,000 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د لومړي وزیر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل چې په افغانستان کې د بندونو له جوړولو اندېښمن نه شي. نوموړي همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان په رسمیت وپیژني او له کابل سره همکاري وکړي. امروز یکی از بهترین روزهای افغانستان است. در زیر یک سقف هم سرمایه‌گذارها هم حکومت افغانستان و خارجی هایی که علاقمند به انرژی افغانستان هستند گرد هم جمع شدن و من امیدوار هستم که در 5 سال آینده ماکسیمم 10 سال آینده ما و شما به روز برسیم که برق صادرات کنیم نه واردات. یک روز امیدواری برای تمام ملت مردم افغانستان است. امیدوار هستم که اما تاجرین ملی که در این کنفرانس شرکت کرده قراردادهایی که امضا میکنند امیدوار هستم که او را تا هرچه عاجل شروع به کار کنند و مردم ببینند که راستی در کاغذ در قلم نمانه در کاغذ نمانه باید او عملی شود. اوس مهال هیواد 1,300 میګاواټه برېښنا لري چې 80 سلنه یې له ګاونډیو هیوادونو راواردېږي. صادروونکو هیوادونو دلته وویل چې د افغانستان برېښنا شبکې پراختیا او د انرژۍ تولید په برخه کې خپلې همکارۍ پراخوي. البته شرکت برق تاجیک جانبدار آن است که همکاری‌ها در ساحه برق و جلب سرمایه و پرزور نمودن آن همکاری‌ها در ساحه انکشاف نیروی برق جانبداری پیشنهادی برادران این شرکت برېښنا جمهوری افغانستان را جانبداری می‌نمایند و همچنین سهم خود را نیز می‌گذارند. په دې غونډه کې همدارنګه برېښنا شرکت له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره د 9,123 میګاواټه برېښنا تولید په موخه 18 کړنلیکونه او تړونونه لاسلیک کړل.